ویلکم بیک ګران اوردونکو یو واري بیا ستړي مشي په خیر راغی قربان تاسو غږ اورئ د دلبر ریډیو اف ام 93 400 پروګرام دی آهنګ او په آهنګ پروګرام کې زم تاسو ملګری د بن اونلی نون سټاپ بومباستیک انعام جی او تاسو زمان یازبین اوریدونکو ای ذکربان دا کال او دا میسج د پاره تاسو نمبر ویل چې په کوم نمبر باندې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ قربان وای چې وایا په دار مې کلیک نه مې وایا په دار مې کلیک نه مې او بیا په انتظار مې کلیک نه مې کې او ویل بده چې ته به زما سو کې ویل بده چې ته به زما سو کې زلفو کې ایثار مې کړک نه مې کې او ته خو د غرور په بام خطلې وي ته خو د غرور په بام خطلې وي څنګه راګزار مې کړک نه مې کې او وایا په دار مې کړک نه مې کې نو دا خو جناب چې خپل پروګرام سره خپل اوریدونکو چې دینو هغه انوال ساتم ډېر اوریدونکو داسې دي کنه انعام چې کلا برازي ای مونږ له خوب راځي ای ذکربان زما خسته بدرنګو بالکل جناب ګوره داسې ده کنه که زه بیا چاته ویم چې ګوره د ډیرو خلکو خوبونه مې حرام کړی دي غلطه بنوي نه به کنه غلطه بالکل جناب خدا سي نه ده قربان تاسو زما مینوال الله راته ژوندۍ او روغ جوړ لره هغه وای چې مولا زما درکړې پیسې راکا مولا زما درکړې پیسې راکا او ستا په تعویز لیونه زله نه راکوینه او هغه وای چې په خوانې مینه دي نشته هغه په خوانې مینه دي نشته او چې به د پیوینه چې به د راکول د پیوینه تارونه داسې ټپیو چربي ته ډیری ټیک ده قربانو هغه دا وی چې د چا چې خپل مینه نوي او نه دم چلیږي نه تعویز اثر کوي نه کړم نو دا مینه ده جناب او دا زما اوریدونکو چې دي هغه ما سره مینه لري او زما غي سره مینه ده او وی چې غنا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے ٹھیک ده قربان خو کله کله داسې د یو لاس نم خيسي صحیح ده غنا دا هم تالی د چټکی او تالی یو شه ده आवाज یو شانتي کوي ټیک ده نو قربان راځو کتا سو پدې باندې پروګرام کې کالز کوي کنه 09165 15 باندې موږ ته کال کوي شي ټیک ده جناب دا چې هر سړی چې دینو هغه ډیر زیات په منډه باندې ټیک ده قربانو چا سره د چا د لپاره وخت نشته دی پته نه لګین مخکې مخالفت خبره کوي کنه چې وخت چې دینو هغه ډیر تیز شوی دی او وخت په منډه دی او وخت تیز شوی دی او وخت داسې دی نو ځکه کله کله دا سوچ کوم چې وخت څنګه تیز شلو ماغه 24 اور چې دا هغه ورځ او شپه ده هغه د ګړېستنی دی ماغه رفتار سره تیریږي جناب ورځ او شپه ماغه شانتي وړي جمع راځي ماغه رفتار سره راځي کنه نو وخت څنګه په منډه شوی دی خلک چې دینو هغه په منډه شوی دی او وای چې یره وخت په منډه شوی دی خو د خلکو د منډه چې دا ولې داسې شوی ده مخکې مون د خلکو دغه ضرورتو ټیک ده قربانو غم خدای بهم کولې جامه پیزار بمو روټه هم وا سبقونه بهم د هر سبو خو وخت هم خلکو سره یو بل سره ناس ته پاسته هم وا وخت مو د یو بل تاسو وختنه هم وا اوس دې نه چا سره ټایم نشته یره بس داسې کار زونه چې چا تاسو کې لکه پته نه لګي ښکار نه کنه دومره مسلې برته بیان کیره داسې شی وي داسې شی یره بالکل ټایم نه ملاويږي او ټایم نه ملاويږي هغه په خوا یو سړیو کنه هغه داسې ملاستو د سین په غاړه باندې ملاستو داسې کونډه چولی و میانو ته د یخ سوري لاندې ملاستو سرته داسې کانی خو بیغه موضوع یو کس را روانو چې هغه راغی داسې وکتنو هغه ته وی چې لکه سکه د دې وته وی چې بس ملاستې مخه مزیدار د یخ سوري لاندې ناستې ما او ملاستې ما وی دا سکه وی د وتی دا کونډه مې چولی د بس میانو ته چې مې پکین خلیږي بس را به کاګم هغه وته یو کار ته نه خېما وی څه کار وی ته داسې کارو کنه دا میان چې ته په کونډونی سی او سورځي نو هغه چې په بازار کې خرڅ کی نو هغه پیسې خورما نو وسو په کومه وی هغه باندې بزان له جال واخلې د میانو وی ډیره خبره ده قربانو وی چې جال واخلم بیا بس وکم وی چې جال واخلې نو د کونډې په ځای په جال کې ډیر میان راځي وی ډیره خبره ده نو چې ته داسې یو میاش په جال باندې میان ونیسي هغه پیسې بم جمع کی وی چې جمع کم سو کم بیا بزان یو کشته واخلي وی خ کشته واخلم نو جال برسري په کشته بلګ لري زی سین اغه زینو ته بزی چې اغه لري وی الته میان ډیر وی ابم نسی بیا بزان لوي خ بیا بس کوم وی بیا یو ځان له بوت واخلي جنریټر والا کشته به واخلي وی هغه ډیر مظلم کوي او ډیر کما میان بنسی وی خ بیا بسی وی بیا بزان له یو لانچ واخلي پاغه به سمندر میان ستزي اول ته به میان نسی او بیا ډیر وی بیا به چې خرڅ کینو بیا بسی وی سم ډیر پیسې ور سره وی خ بیا بسی وی بیا بسی د خدای بنده وی خ به غم او دوست آرام کا هغه ته زمړه وی ولې دازو س ګاډي راګاګم سو یو سم زارام کوم دوه لاندې خو به غم لاسته ما تر ته وی چې لا داسې مو کو بیا وداسې کیږي نو قربان دا جون چې دی کنه ټایم هم هغه دی وخت هم هغه دی او ماغه شانتي رفتار سره روان دي خو انسان چې دینو دا په منډه شوی دی د دې مختلف وجوهات کې دي چې د چا جون کې څنګه د چا جون کې څنګه او بیا د کمپټیشن هغه منډه چې دنو هغه خلک مونږ یو بل دغه ته نه پریږدي خلک بسوي او کنه دغه د نمود او نمایش هغه منډه او یو بل سره د سیالي هغه منډه نو دې کې دې زمونږ
هغه ژوند چې دی کنه نو هغه بالکل په تکلیف کې اچول دي. حالانکه دا سینه ده د رزق ذمہ الله غستره، مهنت به انسان کوي، خدا څومره منډه تړي چې موږ وي د تقدیر او د قسمت نه زیاته چې دنو هغه نه ملاويږي. کوم کارونه ځان لډیر کو کنه نو مشقت هم زیات کړلو. خو ګوره موږ دا خبره هم کوو او خلک وایي چې رزق راکې خو د برکت راکې او د حلال راکې. نو د حلال رزق کې خامخه برکت وي او کنه موږ دا نه ګورو چې دام سوکل او دام سوکل او دام سوکل خو را جمع کو